یو وخت یو صحابي مبارک و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ترالی او ورته ویل ای د الله رسوله د شپې لړم و چې چلم د شپې لړم په نیش باندې ووهلم د خپل د درد او د تکلیف شکایت یې و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړي چې د لړم له جهته د لړم د وهلو د زهرو له وجې دته پیښ شوی و. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دته په جواب کې ویل أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تغضرك. إيه صحابي مبارك كتشيري تا د شپې دغه کلمات ویلي وای یواري د کلمات ویلي وای اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم تغضرك دغه لړم زهر بوتا ته تاوان نه وي رسولي. په بل روایت کې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی که چیرې یو انسان درې وارې دا کلمات ووایي اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. وکه چیرې یو انسان دغه کلمات درې وارې ماښام ووایي نو په دغه شپه باندې چې د هر زهریله شی د ده سره مخامخ سوي که هغه مار وي که لړم وي که بله بلا وي نو که چیرې دغه انسان په نیش باندې ووایي وی چیچي وی خوري نو دغه انسان ته به تاوان نه ورسوي. حتی په روایت کې راځي چې سهیل رضی الله عنه فرمایلی دي چې موږ به خپل اهل ته و خپلو بچانو ته دغه کلمات ورزده کولې او دوی به دغه کلمات ویلې. یوه شپه داسې شپه راله چې یوې نجلۍ دغه کلمات ویلې وې او د شپې لړم پر دې باندې حمله کړې وه او د لړم د چیچلو سره مخامخ سوې وه. خو چې کله د لړم زهر د دغې نجلۍ په بدن باندې ننوځي هیڅ قسم درد او تکلیف دغه نجلۍ نه محسوسوي. وایي د هغه کلماتو د ویلو په برکت باندې چې زموږ د کور او د اهل او زموږ بچانو به ویله دغه انجلۍ دغه معصومه انجلۍ چې دغه کلمات ویلي وه اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق نو د هغه لړم و زهرو پر دې باندې هیڅ اثر نه وکړي. نو زما ورونو دوستانو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشادات دي په دغه مبارک احادیثو باندې که موږ چیرې عمل وکړو نو څونه لوی مصیبت دی او څونه لوی درد دی او تکلیف دی چې الله تبارک وتعالی سړی ورباندې ساتي او د اسانو کلماتو په ویلو باندې اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق. دغه رقم په روایت کې راځي که چیرې یو انسان دغه کلمات چې یو ځای ته ولاړ سي هلته ووایي د هغه ځای د هر شر څخه به الله تبارک وتعالی وساتي. یعنی د انسانانو د جنیاتو په انسانانو کې چې کوم انسي شیطانان دي چې انسان ته وسوسې وراچي په ګناه او په نارواو سړی اخته کوي که چیرې یو انسان دغه کلمات ووایي نو الله تبارک وتعالی به د دغو انسانانو د شر څخه وساتي. اسانه کلمات دي بالخصوص هر مؤمن باید چې سهار او ماښام درې وارې ووایي او خپلو اولادو ته خپلو بچانو ته دا کلمات ورزده کړي اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق. د حدیث شریف روایت ابو داود نسائی ابن ماجه او ترمذی څلورو سره کړی دی.